د قتل امر وشو خو پاچا ورته په ګونډو شو. حجاج ابن یوسف د مسلمانانو مشهور د پیاوړي عالم حسن البصري رحمت الله علیه د وجلو امر وکړ. حسن بصري راوستل شو، دربار ته رانه وستل شو. ګوري چې تور وهونکې او درباریان ټول ولاړ دي. کله چې حسن بصري رانه وته پاچای مخته ودرید، ورغه ډېر احترام یې وکړ، رای وستو په خپل ځای کېنو او لوی ملما پالنې او بدرګي وروسته یې بیرته رخصت کړ. د دربار خاوندانو په خاص ډول تور وهونکې حیران شول چې د قتل امر یې ورته کړی و، خو بیرته ورته پاچا په ګونډو ناست دی او احترام یې کوي، داسې یې پالي لکه یو درون شخصیت او لکه پلار. څنګه کېدای شي؟ د دغه دربار له غړو یو تن ورپسې ووتو. لار کې حسن بصري رحمت الله علیه ودرو او پوښتنه یې ترې وکړه چې ستا د پر الله تعالی قسمي څه دې وکړل، څه دې وویل چې پاچا ستا د وژلو امر کړی و، په بیرته دومره درناوی ستا وکړ او رخصت یې کړې؟ حسن بصري ورته وویل چې ما خپل رب ته راز و نیاز وکړ او ورته ومې ویل چې یا ملاذي عند کربتي یا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. ای غربه چې د سختۍ پر وخت زما مرسته کوي، او ای غربه چې د وحشت پر وخت مې مرستندوی ملاتړ کوونکی می، د دې سړي د عذاب ماته داسې کړه لکه څنګه چې د په ابراهیم علیه السلام باندې اور په راحت او په یخنۍ بدل کړ. یوه قاعده د خپل ژوند لپاره وټاکئ، زده یې کړئ او هر وخت چې له ستونزې سره مخ کېدئ زړه پرې ډاډه کوئ او ځان ته یادوئ. من ذکر الله هابه كل شيء ومن لم يذكر الله اخافه الله من كل شيء. چا چې الله تعالی یاد کړ هر څه به ترې وډارېږي، خو چا چې الله تعالی یاد نه کړ له هر څه به وډار شي. الله تعالی به له هر څه وډاروي. که الله تعالی در سره مرسته وکړي څوک به درته ضرر ورسوي، خو که الله تعالی له تا بیزاره شو یا تا الله تعالی ته رجوع ونه کړه هر شی به تا ته تاوان رسولی شي. ځکه هر څه د الله تعالی په واک کې دي. کله چې تا الله تعالی ته رجوع کوي هر څه به ستا درناوی کوي، خو کله چې الله تعالی له تا بیزاره وي هر څه به تا ته تاوان رسوي، ځکه دا هر څه د الله تعالی په واک کې دي. که د انسان ته رجوع وکړه انسان ته هیڅ ګټه نشي رسولی، نسبي ګټه به وي خو د الله تعالی په خوښه به وي، خو که الله تعالی در سره وي هیڅوک تا ته ضرر نشي رسولی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.